أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سورة النازعات په دې سورت کې شپږ څلوېښت آیاتونه دي. لفظي ترجمه یې داسې ده: بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داسې الله تعالی چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو. الرحیم داسې الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. والنازعات قسم می دی وی په هغه ملائکو چې راخکونکي دي په روح د کافرانو لرا، غرقا په سختو راخکلو سره. والناشطات او قسم می دی په هغه ملائکو چې پرانستونکي دي روح د مؤمنانو، نشطن په اسانو پرانستلو سره. والسابحات او قسم می دی په هغه ملائکو چې لامبو وهونکي دي، سبحا په لامبو وهلو سره. معنا ډیر زر د الله تعالی حکم عملی کوي لکه لامبوزن. فالسابقات قسم می دی په هغه ملائکو باندې چې مخکې کېدونکي دي حکم د الله تعالی ته، سبقا په مخکې کېدلو سره. فالمدبرات او بیا تدبیر جوړونکي دي، امرا د حکم د الله تعالی. جواب د قسم دار چې لتبعثن خامخا تاسو به دوباره را ژوندي کېږئ. الله قسم کړی چې دوباره به را ژوندي کېږئ. یوم په هغه ورځ باندې ترجف الراجفتو، ترجفو چې او بجړه قوي، الراجفتو هغه لړزون کې شپېلی، هغه جړه قون کې شپېلی، هر شیز لرا، ځمکې لرا او اسمانونو لرا. تتبعها رابشي دغه ولې شپېلی پسې الرادفتو رستو راتلون کې دویمه شپېلی. قلوب زړونه به یومئذ په دغه ورځ باندې واجفتون درزیدون کی وی، واجفتون ویریدون کی وی، بیقرار بوی رپیدون کی بوی. ابصارها سترګې د هغوی نه مراد د دغه زړونو والا سترګې چې دي، خاشعتون کوزی بوی او ذلیله بوی، لاندې بوی. یقولون دوی خوای دی دنیا کې د مسخرو د وجنه ائنا ایا مونږ به لمردودون واپس کړی شو فی الحافرة هغه زوړ حالت ته، ذره ذره بشو، خاورې بشو، مسخرې د وجنه دا خبرې کوي. اذا كنا ایا کوم وخت چې شو مونږه عظاما هډوکي نخرتن زاړه شوي او رژیدونکي، نو یا دوباره به مونږه دی حالت ته را واپس کیږو. قالو نوای دوی تلک اذن دا په دغه وخت کې کرتن دوباره راتلل دی واپس کېدل دی، خاسرتن تاوانی. دا خبرې به د مسخرې د وجه نه کولې ځکه د قیامت نه انکار کوم. نو الله فرمایي فانما هي، نو یقینا هي دغه معنا دغه نه مراد دغه دوهمه شپېلی، زجرتن چغه د واحدتن یوه چغه. فاذا هم نو دغه وخت بدوی بالساهرة په غډاګه باندې وي. ساهره معنا په مخ د ځمکه به وي پس د مرګ نه، یعنی د مخ د ځمکې په سر به پراته وي. هل اتاک یقینا راغلی دی تا ته پیغمبره حدیث موسی خبر د موسی علیه السلام، یعنی واقعه د موسی علیه السلام. اذ ناداه کله چې آواز ورکړو هغه ته ربه رب دغه بالواد المقدس په هغه میدان پاک کې، توا چې د توا میدانو. आवाज ورته وکړو کوم आवाज؟ دا आवाज اذهب لاړ شه په رسالت او په پیغمبرۍ زما الی فرعون ته
انه طغى یقینا هغه سرکشي کړې ده، طغى سرغړونه کړې ده، تجاوز کړې ده الله د حکم نه. فقل نو وایا هغه ته هل لك آیا مینه لرې ته الی ان په طرف د دې تزکا چې پاک شې ته د ګناه او د سرکشۍ نه، واهدیک او لار وښیم تا ته الی ربک طرف د رب ستا ته، فتخشى نو به یریږې ته. فاراه الآیة الکبرى فاراه نو اخذ موسی علیہ السلام فرعون ته الآیة اغه نخه او معجزه د امسا یا د سپین لاس الکبرى چې لویه نخه وه. فکذبا نو نسبت د دروغو کو فرعون موسی علیہ السلام ته، وعصا او نافرمانی وکړه. ثم ادبر بیا اشاء وګرځوله د ایمان نه، ایمان را نوړو. یسعى لاړ په منډه باندې په فساد پسې، یا یسعى کوشش کو د فساد کولو. فحشران راټول کړل ساحران او جادوګران، نو فناده आवाज وکړو د فرعون. فقال اولد انا ربكم الاعلى زستا سربيم الاعلى وچتم. فاخذه الله نوني ودلر الله تعالی نکال الاخرته پس سزا د اخرت چې جهنم ته الله بوزي، والاولى او د دنیا سره چې غر کېدل دی په اوبو کې. ان فی ذلک یقینا په دې کار کې، په کوم کار کې؟ په دې غر کېدو کې او په قیامت کې په سوځېدو کې. لعبرة خامخا عبرت دی لمن د پاره د هغه چا یخشا چې ویریږي. اانتم آیاتاسو ای انسانانو اشد خلقا ډیر کلکی د پیدائش په لحاظ ام السماء یا اسمان بناها چې جوړ کړی دی الله تعالی. رفع سمکها رفع پورته کړی دی سمکها چت د هغې، فسواها نو برابر کړی دی معنا بې عیبه دی صاف دی. واغطش او تیاره کړی ده لیلها شپه د هغې، واخرج او راویسته ضحاها د ساخ وخت هغې، والارض بعد ذلك او زمکا پست دینا دحاها غړولې د هغې لره الله تعالی. اخرج راویستلې د الله تعالی منها د دې زمکې نه ماءها اوبه د هغې، ومرعاها او ګیاګانې او واښه د هغې، والجبال او غرونه ارساها ودرولې دی الله تعالی ډېر مضبوطه. متاع لکم د پارا د فائدې ستاسو دی انسانانو، ولانعامکم او د پارا د فائدې د څاروو ستاسو. فاذا جاءت نو هر کله چې راشي الطامة الکبرى هغه آفت لوی چې هغه قیامت دی، هغه مصیبت لوی چې قیامت دی، هغه هنګامه لوی چې قیامت دی. یوم په دغه ورځ به یتذکر الانسان یادوي انسان ما سعى هغه عمل چې د کړی دی. وبرزت او ښکاره به کړی شي الجحیم جهنم لمن هغه چاته یرا چې لیدل کوي، چې د لیدلو خاون وي جهنم به ورته ښکاره شي. فاما من پس هر چې هغه څوک دی طغى چې سرکشي کړې ده په کفر کولو سره، وآثر الحیات وآثر غره کړې ده الحیات الدنیا هغه زندگی د دنیا ژوند دنیوي. فإن الجحیم نو یقینا جهنم چې دی هي المأوى دا زید ورللو دی دغه کس دپاره چې چا سرکشي کړې او دنیا یې غوره کړې. المأوى زید اوسېدلو دی، زید ورللو زید اوسېدلو. واما من هر چې هغه څوک دی خافه چې یره یې کړې ده مقام ربه د ودرېدلو په مخ د رب خپل، د هغې نه ویریږي چې سبا له به د الله مخ ته ودرېږم. ونهى النفس او منع کړی دی خپل نفس عن الهوا د خواهشاتو نه، د خواهشاتو د تابعدارۍ نه. فإن الجنة نو یقینا جنت چې دی هي المأوى دا زید ورتللو د دغه کس دی، زید اوسېدلو د دغه کس دی چې مؤمنان دي. یسألونک تپوس کوي ستانه ای پیغمبره عن الساعة په باره د قیامت کې، ایانا چې کله به وي مرساها ودرېدل د هغې معنا قایمېدل د هغې چې قیامت کله قایمېږي. فیما انت په څه کې ته من ذکراها د یاداش د هغینا، الی ربک خاص رب ستا ته منتهاها
انتها د علم د هغه دا رسیدل د ګرځیدل د علم د هغې دی معنا د قیامت علم هغه صرف او صرف الله رب العالمین ته انما انت منذر انما انت یقینا تچی منذر من یخشاها ویرون کې من د هغه چا یخشاها چې یریږي او ویریږي د قیامتنا کأنهم گویا کې چې دوی یوم یرونها په کوم ورځ چې او بویني دغه قیامت لرا نو ګمان به وکړي چې لم یلبثو چې نو حصار شوي دوی په دنیا کې یا په قبرونو کې الا عشیه مگر مازیګر او ضحاها یا څاخ د مازیګر پشان یعنی دومره لږ وخت دوی تیر کړی دی دا ټوله دنیا دا عمر به په مقابل د قیامت کې دومره لږ ورته ښکاري